السلام علیکم څنګه یې ښه جوړ یاست کړه یاست په خیر یاست خو باید جوړ یاست وخت مناسب ځای کوم د دې ډایرکټ په سبجیکټ خبرې کوم سبجیکټ کوم چې څه هغه د ریپروډکټیو هارمون څخه راخستې په هغه کې مکمل راخستې اف اس ایچ نو اوس زه ګرته په پښتو درته وایم هم په انګلیش درته وایم هم په ډیټیل سره د خلاصون ته د مخته اف اس ایچ ته چې وایي کېږي فول فارم چې دی یا نوم چې دی دته وایي کېږي فولیکل سټیمولیټینګ هارمون صحیح ده هغه چې مخته ځو اف اس ایچ از میډ بای د یور پچټري ګلینډز a small gland located underneath the brain ستاسو د پچټري حدود لخوا اف اس ایچ رامنځته شوي وي او یو کوچنی حدود چې د مغزه د لاندني موقعیت لري د دې جملې مطلب چې د دې جملې مطلب دا دی چې دا یو پچټري ګلینډ کې جوړیږي کم چې هغه په کوچني ګلینډ دی لوکیټډ دی انډرنیټ یعنې د جالۍ په رقم دی لاندې نو په هغه کې دا جوړیږي چې د ماکس په هم د ښکاره کړی شي هڅه مخته ځو نو د دې فنکشن چې دی د دې کار چې دی زموږ په جسم کې چې د اف اس ایچ plays an important role in sexual development and functioning په جنسي او پراختیا او فعالیت کې اف اس ایچ کې مهم رول لوبوي یعنې د دې جملې مطلب دا دی چې دی وایي کوم چې موږ سیکسول یعنې سیکس چې دی هغه د سمې یا ډیولپ کوي ډیولپمنټ کوي یعنې پراختیا کوي یا یې پر مضبوطه کوي یا فنکشنینګ چې کوم زموږ ریپروډکټیو کې فنکشن کېږي یعنې چې کوم کوچنی جوړیږي یا د کوچنی څنګه جوړیږي یا د اورین سایکل څنګه ځي یا د سپرم څنګه ځي یا د نور کوم چې میسرل سایکل دی د زنانو ناجوړي څنګه راځي څنګه ځي چې په دې ټولو کې د رول ادا کوي چې راځو ګورو اوس په زنانو کې د یو کار کوي په نارینهو کې د بل کار کوي چې اوس د زنانو راخصي چې in human this helps control the menstrual cycle and stimulate the growth of eggs in the وریځ په ښځینو کې د اف اس ایچ د میاشتنۍ دورې په کنټرول کې مرسته کوي او په تخمدان کې د هګیو وده کوي یعنې د دې جملې مطلب دا دی خو پښتو باندې مې درته وویل خیر دا به دی وایي دا کوم د ښځې چې میاشتنه مرضي چې ده هغه مطلب سره سایکل مینټینوي کنټرولوي سره ساتي چې دا خراب نه شي دا کوم دوره چې ده هغه د ورځو تېر نه شي خپل د ورځو او بل دې سیسټم کې سټیمولیټوي یعنې هګۍ جوړوي ګروت وکوي کوم چې هګۍ هلته د زنانو په تخمدان کې هګۍ چې جوړېږي هغو ته زیاتېدل یا د هغو غټول د سټیمولیټینګ یا د هغه ریلیز کولو یعنې ایله کولو اف اس ایچ ډېر رول لري په هغې کې صحیح ده راځو مخته په نارینهو کې د څه کار کوي ان مین اف اس ایچ هیلپ کنټرول د پروډکشن اف سپرم په نارینهو کې دا د اف اس ایچ د سپرم د تولید کنټرولولو کې مرسته کوي یعنې دی څه وایي دا کوم اف اس ایچ چې دی دا هلته ټیسټورون جوړ کړي بیا ټیسټوران ځي سپرم جوړوي سپرم جوړ کړي یا داسې کړي یا نه د هغو پروډکشن دی کېږي کله چې دا زیات نه شي کنټرول هم ساتي یا کم نه وي دا ټوله دی ساتي سره اف اس ایچ دی راځو اوس ګورو نارملی اف اس ایچ لیول ان مین ډو ناٹ چینج ویری مچ د دې مطلب دا دی چې دی وایي چې په نارینهو کې د ایل ایچ لیول چې دی دا ډېر پورته او کښته نه راځي دا یو وقفه نه لري ډېر بس په یو لیول باندې او یو ترتیب باندې ایسي ده راځو اوس ګورو نارمل رینج اول وایي د زنانو د ښیم بیا ځو د نارینهو ده او د زنانو د چې دی دا وقفې لري چې د فولیکولر سیلز په وخت کې دا بل شی نو دا ټول خپل وقفې لري وخت په وخت باندې دا چې یعنې کله هګۍ چې ریلیز کېږي څنګه یې کله چې د هګۍ جوړېږي یا سیل جوړېږي دا فولیکل سیل چې دی دا جوړېږي د دې په وخت کې چې شي چې ده زه مخته ځو فولیکولر فیز چې دی هغه د 4 سوینسي بیا د 10 پورې دی او لیوټل فیز چې دی هغه د 2 سوینسي بیا د 11 پورې دی او میډ سایکل چې ورته وایي دا دغه سایکل دی په دا وخت کې هګۍ ریلیزېږي ایله کېږي نو میډ سایکل چې دی هغه د 15 سوینسي بیا د 22 پورې ملي یونټ پر ملي لیټر پورې دی چې دی او پوسټ مونوپوزل چې دی هغه کې کېږي د 10 سوینسي بیا د 18 پورې ملي یونټ پر ملي لیټر پورې نارمل دی دا دې فیز دی او په دې فیز کې سر نه خلاصوي دا چې ته زما ویډیو په اخر کې زه در ښکاره کوم د یوټیوب په دا کونج کې نو هغه اورین سایکل وګورئ بیا چې سر هم په خلاصېږي رسېږي راځو اوس ګورو مین کې بیا د 1 سوینسي تر 10 پورې ملي یونټ پر ملي لیټر پورې نارمل دی اوس راځو ګورو چې دغه دی
دا په کوم حالات کې پورته کېږي په دواړو کې او په کوم حالات کې راکښته کېږي سیده اوس ګوره پریمیچر مینوپز کې کېږي فور اورین کې کېږي او ګونیډل ډس جینسیس کې کېدای شي او ټینر ډس سنډروم کې کېدای شي او کارټریشنز کېدای شي سیور سنډروم یعنی ټسټیکولر فیلر کېدای شي او کلینی فلټر سنډروم کېدای شي او سیسټمیک لوپس یعنی اریترومایټس کېدای شي په دې لیول کې یعنی په دې ناجوړیانو کې دی پورته کېږي که د نارینه وي او که د زنانو دی سیده نو په دې ویډیو راځي چې دا څه مطلب لري د دې نومان څه شي او څه کار کوي سیده راځو اوس لو کنډیشن ته لو کنډیشن به اوس وښایم بیا به ځو مخته دواړو ته سیده Diminished secretion of FSH can result in failure of gonadal function and hypogonadism. د FSH د کمیدل کېدای شي چې د gonadal فعالیت ناکامي او د hypogonadism فعال ولري او reproductive cycle به disorder وي یعنی د سوي د reproductive کې به ډېر مسله اورین سایکل به یا menstrual سایکل به کله چې هغې جوړي د په هغې کې به مسله یا به menstrual سایکل هغه به سره خراب را روان وي او پولیسایټک اورین سنډروم کېدای شي پولیسایټک اورین سنډروم اوبیسیټي کېدای شي انفرټیلیټي کېدای شي کالمن سنډروم کېدای شي او هایپوتلامک سپریشنز کېدای شي یا هایپوپیټویټریزم کېدای شي او هایپر پرولیکټینیمیا کېدای شي او ګونیډوټروپین ډیفیشنسي کېدای شي او ګونیډل سپریشن تھراپي کېدای شي نو دا ټوله بیا زه درښیم په دې باندې دا سمدستي باندې درښیم چې دا څه شي څه مطلب لري او د دې ناجوړیانې بیا څه مطلب دي خلې په یاد وساته په دې ناجوړیانو کې کښته کېدای شي